دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک قوماندانۍ تخنیکي ټیم له لوري یو بال روسي هلیکوپټر ترمیم او الوتنې ته چمتو شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک او هوایي مدافعي عمومي قوماندانۍ د ځانګړو عملیاتو ګروپ تخنیکي او مسلکي ټیم د دوامداره هڅو په لړ کې یو بال MI-12 روسي هلیکوپټر چې د تیرې ادارې له لوري تخریب شوی و وروسته له 3 میاشتې تخنیکي او NDI معایناتو څخه ترمیم او الوتنې ته چمتو کړه او په بریالیتوب سره یې الوتنه ترسره کړه. د دفاع وزارت چارواکي وایي یو شمېر چورلکې چې د تیرې ادارې د چارواکو له لوري تخریب شوي وي د تیرو 3 میاشتو په جریان کې تر 80 بالا زیاتې چورلکې او الوتکې د دغه وزارت د تخنیکي ټیم له لوري رغول شوي دي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.